فکر وکړه. له نن څخه 100 کاله وروسته د مثال په توګه یعنې په 1122 کې به موږ ټول د خپلو خپلوانو او ملګرو سره د ځمکې لاندې یو او پردي به مو په کورونو کې اوسیږي. ملکیت به مو پردي خپل کړي، دوی ته به موږ یاد هم نه یو. اوس هم په موږ کې څوک د خپل مړه نیکه او پلار په اړه فکر نه کوي. موږ به د خپلو نسلونو په حافظه کې د تاریخ یوه برخه شو او خلک به زموږ نومونه او څېرې هېرې کړي. په 100 کلونو کې به نور ډېر تغیرات او نوی نسل راشي. وروسته به پوه شو چې نړۍ څومره کوچنۍ وه او د هر څه د ترلاسه کولو خوبونه څومره احمقانه او تاواني وو. او دا به غواړو چې که ټول عمر مو په نیکو اعمالو او کارونو کې تېر کړی وای، څومره به ښه وه او څومره به خوشحاله وو. نن خوشبختانه هغه فرصت زموږ په لاس کې دی. راځئ خپل اعمال اصلاح